زلمی خلیلزاد ولې اشرف غني ته غوسه شو؟ زلمی خلیلزاد اشرف غني سره ډیر سخت ظلم کوي. عبدالله چیغې وهل او واک غوښتل او امریکا راضي کېدل دا کار چا وکړ؟ ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې د پردې تر شا څه روان دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. امریکا مشر ټرمپ غواړي چې د صلح جایزه واخلي، نو د دې لپاره یې اشرف غني ډیر سخت خراب کړ او د ګواښونو ترڅنګ یې ډیر قوي فشار پرې راوستی ده، خو غني ډیر کلک سری ده. داسې مبارزه یې ورسره وکړه چې نړۍ ورته حیرانه شوه. امریکا سره نن سبا دومره قوي سیاست کول او په مخ کې ولاړېدل ناممکنه خبره ده. دغه ټول منافقت او کارونه زلمی خلیلزاد کوي او اوس تازه بیا ولسمشر غني په غیر مستقیم توګه ډیر سخت غوسه شوی ده ورته. خلیلزاد اصلا غواړي چې طالبان بدون د قید او شرط خوشي شي او د دوی پلان مکمل شي، خو ولسمشر اشرف غني په ډګر په بار ویلي چې زه هیڅکله افغان قاتلین نشم پرېښودی، دوی افغانان وژلي دي، که چیرې دوی یو امریکایي وژلی وای تاسو پرېږدئ، په هیڅ صورت یې نه پرېږدئ. او بله موضوع د عبدالله را برسیره کول. دا زلمی خلیلزاد دلته خپله ملګرتیا وپالله، له عبدالله سره یې خپله ملګرتیا په پوره توګه وکړه او غني په منځ کې ډېر سخت خراب کړ. زلمی خلیلزاد امریکا ته په بار راپور ورکاوه چې ټاکنو کې درغلي وشوه او ګټونکی عبدالله هم ده. د زلمی خلیلزاد دغه خبرو عبدالله د امریکا ملاتړ ترلاسه کړ او اوس دغه ده چې ښه په نره واک غواړي او ترڅنګ بیا ضمانتونه هم غواړي. افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دې ته په اشاره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت برابروي. ویلي متحده ایالتونه او متحدین به په حقیقت کې نړیواله ټولنه پر افغان مشرانو غږ کوي چې په خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په ځینو ټویټونو کې د ناټو د هغې خبرپاڼې هرکلی کړی چې له طالبانو د تاوتریخوالي او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د کړکېچ پای ته رسیدل غوښتي. نوموړی وایي د ناټو د نننۍ اعلامیې هرکلی کوم چې پر راتلونکي کلیدي اقداماتو تمرکز لري او د متحدینو په باور په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره اړین دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د بندیانو د خوشي کولو بهیر باید چټک کړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د امریکا طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته د افغانستان دولت تر اوسه په 18 ولایتونو کې 550 طالب بندیان خوشي کړي دي. دغه شورا دا هم ویلي چې د بندیان د هغوی عمر، بدني وضعیت او د بندي مودې ته په پام سره خوشي شوي. ښاغلی خلیلزاد پر داسې مهال د افغان سیاستوالو ترمنځ د سیاسي شخړې د حل غوښتنه کړې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایه مشر عبدالله جلا د لوړې مراسم جوړ کړل چې د دواړو ترمنځ سیاسي کړکېچ لا پسې ډیر شو. وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړ چې چندانې ښه پایله یې ورنه کړه او دا سیاسي لانجه لا هم ناحل پاتې شوه. درنو لیدونکو، تاسو د زلمی خلیلزاد د دغه کارونو په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.